داسې ده که نه ده؟ او د مور په ګېډه کې پروت دی غول نه کوي او چې څنګه را پیدا شي بار دا روځي نو ډرت ناري کې غول که 2 ورځې مخکې را پیدا شو د خپل ټیم نه نو هم چې پیدا شي غول به کوي او که د خپل ټیم نه هفته 10 ورځې وروسته پیدا شو هم چې پیدا شي غول به کوي مور خېټه کې بیا کوي چغه به هم نه وایي چې راشي دلته به چغه وایي وینه یې په وجود کې ګرځي د ماشوم وینه او د ماشوم په دې ګېډه کې دننه د مور په ګېډه کې دننه د سرمن جوړېږي د کلمې جوړېږي د دې اینه جوړېږي د ویښته په سر جوړېږي د نوکونه جوړېږي د څه نه جوړېږي دا کومه وینه چې د مور د رګ په ذریعه ور روانه ده هغه وینه کې په کروڑونو اربونو څیزونه دي چې تر ننه پورې ساینس او ډاکټرانو معلومات ورکوي دې مخصوص لس پنځلس شل ډېر څیزونه معلوم کړل چې وینه کې دا شی دی نوک له یو شی روان دی هلته نوک د هغې نه جوړېږي سرمن لبل شی روان دی د هغه وینې نه هلته سرمن جوړېږي غوښې لبل شی روان دی غوښه جوړېږي ګردې له نور څیزونه روان دی هلته ګرده جوړېږي زړه له نور شی روان دی هلته زړه جوړېږي څومره پرزې دي او هره پرده د خپل شي نه جوړېږي دا وینه کې ټول پراته دي هلته ور روان دي دا ماشوم وی د اتفاقي جوړ شوی او خدایا اتفاقي جوړ شوی اتفاقي چې جوړېده نو دا خپې چې ته اتفاقي کې په اوږو کې نه جوړېده دا لاسونه په دې پونډو کې نه جوړېده دا سترګې چې ته شاته نه جوړېدې هلکه راکړه ګیلاس ما ته ګورئ لږ دې ګیلاس ته وګورئ لږ ما ته وګورئ د الله قدرت ته اوس وګورئ مړه پیته وپسې کوزې کې څه چل کې دونه دې ډک دا ګیلاس وګورئ ګوره ښه دې ګیلاس اوبو ته ځل چې دا نږدې کړمه د اول په سترګو ما ته ښکاره شي چې دا اوبه پاکې دي داسې ده که نه سترګو پته کوي که دا خړي هلکه ها دا واله دا اوبه که خرابې دي ما له پاکې ده سترګې ما ته وایي چې د اوبه د څکو قابلې دي او دا نه دي دا خړي دي ګورې ونس کې خېټه ده خرابه ناجوړکۍ دي بیمارۍ دي او دا پاکي دا سکې شي سترګې له اول ما ته فورا ریپورټ راځي د سترګو د پسې چې داسې زر اوچتې کړه نو په پوزه باندې پته ولګي چې بین پکې شته که بعضې به خو بس بینې وي خو بوی وي پکې بدبویې نو چې بین لکه بدبویې دي دا خو ماله خېټې ته تاوان دا کوي نو زر یې واپس کړم نورې راکړه او چې بوی ونه لګي که نه اوبه داسې شی دی چې دا خود رنګه خود دې بوی نشته نه رنګ شته داسې شی خدای پیدا چې حد دارالمدار دی پکې وجعلنا من الماء كل شيء حي هر شی دی اوبو نه الله پیدا کړی نو په پوزه باندې ریزلټ راکړي چې اوکې رنګ هم اوکې او پوزه باندې ریزلټ راکړي چې بالکل تیز کې شي نقصان نه درکوي نو چې بیا خولې ته کومه ژبه ما ته وایي ترخی دي ګورې په رنګ یې دوکه نه شي په بین یې دوکه نه چې ترخی دي ګورې که دې اوس کړې نو خېټې ته تاوان نو د ټوف ټوف نارې کوم هغه لاندې وکړم او چې ژبه هم راله ریپورټ راکړي وایه که نه چې نه خوند یې ټیک دی څو لیبارټرو ټیسټ کړي وایه سترګې دویم پوزې هغې بوی درېیم څه شی دی ژبې نو دې درې واړو ما دا ټیسټ کړې بې د بجلۍ نه دلته خو چې ټیسټ مشین له یو سي بجلي نشته جي مازدیګر راځه نتیجې پس او یاره بجلي خو شته ما خو د ټیسټ کو ډاکټر نشته چې ریپورټ پې ولیکي ماشاءالله دا داسې درې مشینونه تېرې شوې چې په سکندونو کې زما دماغ له نتیجه ورکړه بې ډاکټر نه بې لوډ شیډینګ ووډ شیډینګ نه غواړي فوراً سترګو دماغو ته اطلاع ورسوله چې دا د څکو قابلې دي بیا پوزې اطلاع ورسوله چې بدبویه نه دي څکو قابلې دي بیا ژبې اطلاع فوراً ورسوله چې دا د څکو قابلې دي دا څښا نه دي ګنده نه دي نو ما اوس کړی اوس که دا اوس رښتیا ولی د اتفاقیاتو خبرې دي دا درې واړه خدای دلته پیدا کړل اوس که دا سترګې زما شاته وي بیا به څو بیا به مې ویل وروره هلکه صابره دا اوبه زما د سترګو ته ونیسه چې وګورو ورته چې څنګه نو شاته به زما د ګیلاس سترګو ته نیو او که چېرته دا پوزه مې په دا خېټه کې دا به بیل شرم و چې دا اوبو د بین دپاره به مې هر وخت لمن بیله اوچتوله او زنانه چې بیا پوزه په خېټه کې وي ځای چې پېزې چا مخکې به اوبه څکرې ولګېد اول خو بوی کو که نه ماشاءالله او که دا خلق په بل ځای کې وه ماشاءالله بل ځای پېژنې بیا به څه کول بیا به څه کول
او که سترګې دې شاته وي هر وخت به دې ریورس ګیر لګاو. نو ګوره ضرورت یې کوم ځای کې وایا د مخ په دې سکې نو الله دلته پیدا او د غوږ ضرورت دی غاړه کې و چې هر طرف نه آواز اورئ. په غوږ مخې ته او صرف مخې نه به دی آواز نه چې دې نه اورې نو دلته هم دله غوږ درکړو چې دې نه اورې دلته هم دله غوږ درکړو. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. پاسو مو خدای نه اتفاقی دا اتفاقیاتو کې پیدا دي. خدای دې بے خوبه سے اتفاقیاتو کې پیدا وي نو دا مخصوص انداز نه په خپله کې نه جوړېده. اتفاقیاتو کې پیدا دي. اتفاقی کې دا کوټه وغورځی که نه اتفاقي به زلزله راشي او دا وغورځېږي نو د دې د دیوال او د خښتې پته به نه لګي یو بل د پاسه ګډوډ به پراتي. داسې ده که نه ده. او چې ته په ګیلکارې جوړوي نو ګډوډ به بیا به دروازه خپل ځای کې وي او خښته به خپل ځای کې پرستر به خپل ځای کې چت به خپل ځای کې دا چا جوړ کړي دا مور په ګېډه کې دا ماشوم څومره ښکلی ښایسته او دا سینګ نه مور د ګېډې نه په طریقه راوویسته. قسم په خدای که عقل پکې کار کوي. ډاکټران پې پوهېږي او دغه یو سیکنډ کې چې دا ماشوم پیدا کېږي ډاکټر وایي دا د خطرې ټي د مور دپاره او د ماشوم دپاره. څومره ښکلې خپې خپل ښایسته لاسونه دا ښایسته سرمن ښایسته ښکلې وجود او بیا د ګرځېدو چل او د چغې چل او د اوږې کېدو چل. ته به اوس هم وایې چې الله نشته الله یو. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته څه وایي او ورته وایي چې یو کشتی خو بغیر د مصري نه جوړېږي او دونه کائنات بغیر د جوړونکي نه جوړ او یو کشتی خو بغیر د ډرایور نه مانګي نه نه چلېږي. دومره کائنات بغیر د خدای نه یو جوړونکي نه بس یو چلونکي نه به څنګه وچلېږي. ودهري چپ شو وایي بس ما ومنله خدای ستا زمیندار کاکا نه وایي لکه یو سړی راغی هلکه دا څنګه خدای دی هلته یې وکتل نو څه شی و نارنج و نارنج نو دونه پکې نارنج خو راکوټې وي چې دلته یې وکتل نو کدو دی او کدو د بشریات د خېټې وکړ غټ کړ. ما لا بل چا په دغه کې په رستم په دغه کې ریشه په ټوپۍ کې جامې راکړې دا بشرجان ته یوسه مې هغه په جامو نه خوشحالېږي د خدای نیکبخته نغدې ولره په نغدو خوشحالېږي او مې جوړه د هغه د برابرولو چې د هغه جوړه هغه له خو یو تاک پکار مې دا جوړه خو صرف د هغه یو پنسه دې جوړېږي بشرجان ټیک مې ویلي ودې په نغدو خوشحالېږي. بچریان دی الله ډېر خوشحاله موږ سره مینه لري موږ هم سره مینه لرو او وختي راته یو نعت وایي او ډېر مزېدار مې پړو لګي وختي یې سم دغه اگر چې ما ورته وي ته خیراتي نعت نه وي د خدای ظالمه خو زه ووایم دی وایي خیراتي زموږ پلار ته نه وی بشریان دی خدای ډېر خوشحاله زموږ سره ډېره مینه لري موږ هم سره مینه لرو او معذوره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مداح دی مداح زما د پیغمبر مبارک مداحین ډېر خو بهر کې زما ورو خبره مې دې پورې کوله چې هغه چې وکتل غټ کدو لاندې دی او نارنج وایي دا څنګه ده خدای انصاف او دا څنګه خلاص وایي خدای شته غټې ونې له دومره پوټینۍ میوه او د کدو پوټینۍ زیلی له هغې له دونه غټه میوه دا کدو دې کې پکار و اونه غټه ده او دا نارنج لاندې دې کدو کې پکار و اونه وړه ده په دې سوچ کې دی چې بر یو نارنج یې په سر راپرېوته وي توبه توبه خدایه ته پوهېږې موږ نه پوهېږو که دې کې کدوس پیدا ما دا مازدیګر تباه کړی اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اعلان وکړو یا ایها الناس ای خلقو قولوا لا اله الا الله دا کلمه ووایه ته تفلحو کامیاب بشي. ابو جهل به وي نه ما له خو هغه پلانکي بوت زامن راکوي هغه بوت ما له بیماری نه جوړول راکوي هغه بوت ما له باران کوي هغه شی دا کار کوي هغه شی دا کار کوي مونږ وایو دا شیدونه نه کوي دا څوک کوي هلکه څو ورځې پرله پسې سیلې روانه څلورمه ورځ ده که نه ده واه واه دا یې سیلې مو چې ده نه ده لیدلې سبا وایه دې سیلې واقع پته هم نشته سنتونه نه یو خبر پته هم نشته دا پته خو ماته شته چې ماښام به څه خورو دا پته خو ماته شته چې اوبه به څه وخت څښو دا پته خو ماته شته چې الوګان به څه وخت کرو غنم به څه وخت کرو لیکن د بعد وخت کې رسول الله مبارک څه اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به وفي رواية اللهم إني أسألك خير هذه الريح
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. او که په عربی کې نه پښتو کې ویل شي یا الله د دې باد خیر غواړم په دې کې چې سړي د هغې خیر غواړم چې دا باد څه لېږلی شوی د هغې خیر غواړم الله د باد د شر نه مې وساتې دې کې چې کوم نقصانات دي د هغې د شر نه مې وساتې او که داسې طبعې لېږلی شوي د هغې نه مې وساتې دا زده کې که یوازې یا قربان خو نه چې دا یا قربان